نن سبا چې موږ په لار روان یو تاسو به کتلی وي چې زیاتر خلک دا سرې سترګې نیولې دي عاجزان او هغه خارخ هم کوي اوبه هم ترې رواني او ډېر څه په بد حال وي پړسوب هم وي پکې او سخت نه تنګ وي او دا نن سبا ورځو کې خصوصا چې تقریبا زمونږه د ملک زیاتر حصہ د خیبر پختونخوا د بلوچستان د سند د پنجاب د زیاتر حصے چې کوم دي سیلابي صورتحال لري پکې سیلابونه پکې خډیر دي د هغې د وجې نه څه ډېر زیاتې مسلې د خېټې حوالې سره ازمې حوالې سره بیماریانو حوالې سره دا طبي او دا مختلف څیزونه دا ډېر زیات شوي دي هغې سره یو بل څیز هم زیات شوی دی چې دا سرې سترګې خلکو نیولې دي او اکثر لا که تاسو وګورئ نو نن سبا زمونږ په کې پي کې او په دغه کې هم تقریبا ټول ملک دا څیز زیات دی نو ټول نه اهمه خبره چې دا کوم څیز راغلی دی نو دا یو وایرل بیماری دا کوم ته چې وایرل کنجکټیوایټس وایي یعنی زموږ د سترګو چې دا کمې جلۍ دي په دې کې یو وایرس لاړ شي او دغه وایرس چې کوم دی نو هغې کې انفلیمیشن یعنی پړسوب پیدا کی او دغه انفلیمیشن او پړسوب په وجه چې کوم دی سترګه کې اریټیشن یعنی خارخ او درد او هغې نه اوبه راتلل او دا ټول څیزونه سټارټ شي اوس که په دې باندې موږ غور وکړو نو دا یو چونکې وایرل سیز دی نو وایرس داسې نه دی چې په هوا کې رالوځي او موږ ته رامنتقل شي دې دپاره اکثر خلک وایي یاره د کم کس چې دا سترګې سرې وي نن سبا سترګې خوږ وي آشوب چشم ورته اکثر وایي نو د آشوب چشم چې چاته شوي وي هغه کسانو سترګو ته مه ګورئ چې تاسو ته دا بیماري ولګي کتلو سره دا بالکل نه لګي دا یو داسې بیماري ده چې دا وایرس ستاسو بدن سره کنټیکټ کې چې کله راشي تاسو سترګو له ګوتې یوسئ سترګو له لاس یوسئ سترګه ګروئ هغې ته منتقل شي نو د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی هغه یو څو پوینټس دي چې کوم زه تاسو ته ویل غواړم هغه دا دي چې چاته دا شوي دي چاته د سترګو دا مسلې دي نو هغه دې کوشش کوي چې سن ګلاسز یوز کړي چې خپلو سترګو له بار بار ګوتې نه وړي ځکه چې په دې رڼا هم بدلېږي په دې هوا هم بدلېږي دا خارخ هم کوي سوځي او درد هم کوي نو دې عینکو سره یا سن ګلاسز سره دوه درې څیزونه کېږي رڼا نه لږ بچ شي هوا نه بچ شي اریټیشن یې کم شي دویمه خبره دا ده بار بار چې کوم دی ته هغې له ګوتې نه وړي دا وایرس چې کوم دی بار بار منتقل کېږي نه نورو ته او د دې دا سپریډ چې کوم دی د دې د خورېدل چې کوم دی نو دا کم شي بیا چې چاته دا شوی دی هغه د بار بار په صابون باندې خپل لاسونه وینځي بل زمونږ معاشره داسې ده زمونږ مذهب مونږ ته دا اقدار راکړي دي چې سلام دعا کوو نو سلام دعا ښه شی دی خو چې چاته دا وي نو کوشش کوئ چې بس سلام په داسې طریقه وشي چې لاس مونږ میلو نه کړو یو بل سره مونږ ورته غاړه وځو لاسونه میلو کړو نو کله چې داسې څه مسلې وي چې هغه کنټیکټ سره زیاتېدی شي نو هغې کې کوشش دا کوئ چې تاسو خپل بل ملګري ته یا څوک چې تاسو له راشي نو هغه ته السلام علیکم او ورور زما دا سترګو لږه مسله ده نو کوشش به دا کوو چې لاس نه میلاوو ځکه چې لاس هغه سره میلاو نه کړو بل تاسو خپل احتیاط دی نو تاسو نه به یقینا چې وګوري عکس په خفه کېږم نه چې او یار د دې کس سترګې خوږ دي او ما سره یې ډېر ښه وکړل چې ماته دا وویل چې یاره لاس نه میلاوم تا سره هسې نه تا ته دا منتقل شي نو هغه به هم خوشحاله به وي چې یاره زما خیال ساتي نو په دې به هرګز نه خفه کېږي بل هغه کسان چې چاته نه دی شوی هغې دې هم کوشش کوي چې نن سبا ورځو کې د خلکو سره کنټیکټ لږ کم کړو د لاس میلاول یا داسې څیزونه دا لږ کم کړو بس سلام دعا او یو بل ته ووایو چې یاره داسې یو وبا ده چې دا خورېږي ځکه چې چا به سترګو له ګوتې وړي تا سره به لاس میلو کړي ستا په لاس هغه وایرس راشي ته به سترګو له ګوتې یوسې ستا سترګو ته لړ شي تا ته دا مسلې شروع شي نو دا څیزونه چې کوم دی احتیاط دې کې د ټولو نه اهم څیز دی چې د دې دا سپریډ موږ کم کړو بل که ستاسو کور کې ماشومانو ته لویو ته چاته هم دا وشو هغې ته دا وایي چې بچې یا بابا یا ماما کاکا سم چې تاسو نه مشر دی تاسو نه کشر دی یاره لږ خلکو سره کنټیکټ داسې ډایرکټ مه کوه لاس چا سره مه میلاوه داسې کنټیکټ یې مه اوسه دا خپل مخ سترګې دا بار بار صفو اوبو سره وینځه او کوشش کو چې خلکو سره د میل جول لږ کم وي خپل ماشومانو ته ووایي چې که زما د یو ماشوم ته شوی دی چې بچې د بل ماشوم سره که ته لوبې کوې نو یو بل ټچ کوئ مه یو بل نه لرې اوسئ یا دا یو لوبه کومه چې ته ټچ کوې په خپل لاس باندې اکثر ماشومانو سره کیلونی وي لوبې وي یو بل نه الي رالي نو هغې باندې هم دا منتقل کېدی شي او دغه ماشوم بیا خپل سترګو له لاس یوسي او دا منتقل شي خپلو ماشومانو ته هم دا ترغیب ورکوي چې بار بار خپل لاس صابون سره وینځئ دا د ټولو نه زبردست پوینټ دی چې کوم سره د دې دغه پھیلاوېدل چې کوم دی خورېدل چې کوم دی دا ختم شي بالفرض د خورېدلو هغه کم مونږ چې سټیپس واخیستل کم اقدامات مو کړل هغې باوجود دا شی مونږ ته وشو بیا به څه کوو نو دې دپاره د ټولو ناول څیز د صفایي خیال ساتل دویم سترګې بار بار وینځل دریم دا سترګې چونکې اریټیټ شوي وي خوږیږي سوځي درد کوي خارښ کوي نو دې کې اکثر خلک وایي چې ارکې ګلاب اچوه بس ټیک ده بالکل ارکې ګلاب یو لیوبریکنټ دی یعنی د سترګې غوړی نو که ارکې ګلاب پکې اچوي هغې نه علاوه که مختلف داسې لیوبریکنټ ډراپس ملاوي که هغه پکې اچوي هغې سره هم داخي بیا چې کله پکې سوروالی راشي خارښ راشي نو دا وایرل انفیکشن وشي
د دې انفلیمیشن، سوروالی، خارښ، درد دې کمولو لپاره اکثر لا مونږ آی ډراپس ورکو، یعنی د سترګو څاڅکي یا ټکي ورکو. اوس دغه چې کوم د مختلف کمبینیشنز کې راځي چې کوم کې انټي بایوټیک هم وي او کوم کې ورسره سټیراید هم وي. دې سټیراید سره چې کوم دی نو دغه پړسوب، دا خارښ، دا سوروالی دا ختمیږي، دا چونکې انټي انفلیمیټری دی یعنی هغه انفلیمیشن ختمي. انټي بایوټیک موږ ځکه ورکو چې وایرل انفیکشن دی، اکثر پکې بیکټیریل انفیکشن هم وشي. نو اکثر چې ماشومان سر را پسې سترګې کلکه نښتې وي، ګند کوي، هغه کولاویږي نه، نو د هغې دپاره انټي بایوټیک هم ضروري دی. بعضې خلک دا تپوس کوي چېرې د سترګو ډراپس دا به موږ څو ځله اچوو. 2-3 ورځو دپاره چې کوم دی چې کله دا په پیک باندې وي او ستاسو تکلیف زیاتي، نو دا ډراپس چې کوم دی د سترګو دا ډراپس تاسو 2 غنټې بعد یا غنټه په غنټه هم یوز کولی شئ. یعنی دې دپاره څه دغه نشته، ورځ کې تقریبا 2 غنټې بعد هم یوز کولی شئ. چاته چې تکلیف لږ کم وي هغه 3 غنټې یا 4 غنټې بعد، مطلب ورځ کې تقریبا 4 ټایم نه واخله تر 8 یا 12 ټایم پورې هم دا یوز کیدی شي، خو د خپل ډاکټر په مشوره باندې. کله چې دا تکلیف ورو ورو کمیږي د دې ډوز دا ایڈجسټمنټ چې کوم دی دا مونږ کوو. یعنی اول که تاسو ورځ کې 5-6 ټایمه یو کتره اچولو، نو بیا 3 ټایمو ته راولو، 2 ټایمو ته، 1 ټایم ته راولو، دا هغسې ختم شي. یعنی چې څومره سره ستاسو ګزاره کیږي. بیا دې نه علاوه خپل ډاکټر سره مشوره انتهایی ضروری ده، ځکه چې چاته ډېر سیویر کنډیشن کې شوي نو دا ستاسو سترګې دا سوروالی او دا خو ټیک شي، خو دا وایرس چې کوم دی د دې پوستکي اکثر زموږ د سترګې کې پاتې شي او د سترګې جلای کې دننه پاتې شي. نو د هغې د وجې نه ستاسو سترګې ته د الرجي چې کوم ده دا کله کله بیا تر 3 میاشتو پورې وي. نو کوشش دا پکار دی چې څنګه تاسو ته وشي خپل د سترګو مستند ډاکټر سره ملو شي چې تاسو ته داسې دوايانې تجویز کړي چې خدای مکه تاسو ته بیا د دې د مشکلات چې کوم دي دا نه وي چې ستا د سترګو سوروالی ښه شوی دی خو خارښ او درد چې کوم دی نو هغه تر میاشتو پورې بیا جاري وي. نو کوشش دا کوئ چې دې څیزونو نه موږ ځان وساتو. دا داسې بیماري ده چې دې نه ځان ساتلی شو. که چاته شوي وي خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ چې تاسو ته مختلف قسم کمې دوايانې دي نو هغه تاسو ته تجویز کړي، او نور چې کوم دا ما تاسو ته څنګه سټپس وښول او احتیاطي تدابیر مې درته وښول نو دا خپله ضرور په دې عمل کوئ چې تاسو ته دې مسلو نه خلاصې. امید لرم ورونو خویندو چې دا معلومات به تاسو لپاره ډېر اهم او ډېر معلوماتي وي. نو دا ویډیو لایک هم کړئ، دا شیر هم کړئ، او نور داسې معلوماتي ویډیوز لپاره دا چینل چې کوم دی سبسکرایب هم کړئ چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته نیغ په نیغه در رسي. خپل خیال ساتئ. الله پامان.